کې لکه چې په مخکې موږ دا خبرې کولې چې یاره دلته کې داسې غونډې کول دا ډېر لوی ما په خیال تګ غواړي دغه غواړي ستړی غواړي کوشش غواړي او موږ بیا د افکار صاحب حوالې سره هم خبره وکړه چې یاره دا ټوله ستړې د هغه په دغه باندې ده نو موږ ته هم دا مکمله وشوه او ستاسو زیاتره ستاسو مشرانو سره څنګه چې محمود صاحب دی قریشي صاحب دی او پروفیسر صاحب دی نو اقبال صاحب هغه لیکنې راځيږي زه اکثر ګورم نو هغې نه ما زیاترو سره دا ملاقاتونه شوي دي فکري روحاني به ورته وایي هغه نو نن غازي سیال صاحب باره کې خو ظاهره خبره ده زه به ستاسو نه اورم او داسې شخصیات زه به صرف دومره ووایم چې ما خپل انګریزي ادب کې ویلې دی خو بیا هم وروستو د هغې نه پس د بده قسمت هغه ادب چې کوم دی هغه هم هغه بیا دغه کړی نه دی فالو کړی نه دی نو تخلیق چې څوک وکړي هغه نه مري لکه که موږ وګورو خدای پاک هم تخلیق دا د هغوی کرکټر دی یا د هغوی خصوصیت دی تخلیق کول یا هغه کول نو خدای پاک هم که داسې وګورو نو شته نه چا لیدلی نه دی خو تر اوسه پورې که خدای پاک لکه مونږ ټولې یادو نو د هغه صرف په دې مظاهرو باندې څه چې مونږ وینو هغوی چې څه پیدا کړي دي نو زه به دا ووایم چې غازي سیال صاحب یا داسې شخصیات چې کوم دي او بیا زمونږ پښتنو کې خو دا یو شی دی چې مونږ د مرګ نه پس کېدای شي نورو قومونو کې وي خو مونږ پښتنو کې دا دغه لږ زیات دی چې یاره د مرګ نه پس مونږ خدمات د چا چې یا د هغوی شخصیت چې کوم وي هغې باندې بیا ډېر زیات مونږ اعتراف هم کوو نو زه هم دې ته امیدوار یم چې راغلی یم دلته کې چېرې د داسې شخصیت باره کې ستاسو غونته پوهان چې ناست دي عالمان چې ناست دي هم ستاسو نه به اورو او یو وارې بیا ډېره مننه تھینک یو ویری مچ